ناظر چې له بابا اسلام څخه پیسې ترلاسه کړې پوردل ته یې په پور ورکړې، خو کله یې چې خپلې پیسې بیرته وغوښتې پوردل منکر شو او د پیسو له ورکولو یې انکار وکړ. له بلې خوا ماجبینه اندېښمنه ده چې که ناظر د سرور خان پیسې له پوردل څخه وانخلي د لوی جنجال سره به مخ شي. راځئ واورو چې ماجبینه د پیسو د بیرته ترلاسه کولو لپاره کومې لارې چارې سنجوي. ګلالۍ خورې ګلالۍ خورې ها څه وایې ماجبینې ما ته دې نارې کړې؟ ته یوه شېبه صبر وکړه چې زما په کار یې. سمه ده زه راشه چې زه کلینیک ته ځم راباندې ناوخته کېږي. یوه خبره مې درته کوله ګلالۍ خورې. خیرات خو به وي ووایه څه خبره ده؟ څه درته ووایم ګلالۍ خورې، خبره له خیرات نه تېره ده. ولې خدای دې خیر کې څه شوي دي؟ نور نو څه وشي، د ناظر له لاسه بیخي پوزې ته رسېدلی یم، نه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. ولې ناظر بیا څه کړي دي چې ته یې دومره خفه کړې؟ هغه ورځ ناظر تللی د ژرندې د مزد پیسې یې اخیستې، بیا یې هغه ټولې پوردل ته په پور ورکړي دي. دا څه وایې؟ کوم پوردل ته یې پور ورکړي دي؟ هغه پوردل چې د ولسوالۍ په بازار کې دکان لري. خو ورته شي بیرته دې ترې وغواړي؟ ورغلی و چې زما پور راکه، هغه منکر شوی، ورته یې ویلي چې ما باندې پور نه لرې، سوری غیران به م رانه وانخلې. اوس د همغې لپاره حیرانه یم چې دا به څنګه شي. نو ناصر ولې هغه ته پور ورکاوه؟ څه ضرور؟ خو عقل یې له سره کډه کړې وه که نه، خپله له نیستۍ نه ماښام ویده کېږي، خلکو ته پردۍ پیسې په پور ورکوي. ورکوه یې چې څومره یادوي هغومره د طبع خټه کېږي. اوس شوي ته یو بل کار وکړه. څه کار ګلالۍ خورې؟ زما له لاسه به څه وشي؟ ته داسې وکړه چې همدا خبره سرور ته وکړه. څه؟ دا خبره سرور خان ته وکړم؟ و چې هغه خپله لاړ شي له پوردله پیسې واخلي. که هغه یې ورنه کړي او خان صاحب ته منکر شي بیا به څه کوو؟ سرور چې خپله ورشي بیا هغه نشي منکرېدلی. پوهېږې شازې خورې، زه دومره د بازار ورځې ته خوشحاله یم چې څه درته ووایم. ته رښتیا وایې غوټۍ خورې، زه هم ډېره خوشحاله یم. دا لومړی ځل دی چې د بازار ورځ ټاکل شوې. خامخا به هلته ډېر خلک راشي او خدای دې وکړي چې زموږ دا شیان هلته په ښه بیه خرڅ شي. ته چرت مه وهه، انشاءالله چې خرڅېږي. دغه د شازې خورې، ته وګوره چې دا کوچنی میز څنګه دی چې خپل د روب او اچارو بوتلونه پرې کېږدو. وی خدای دې خیر درکړي ښاپیرۍ، دا خو ډېر ښه شی دی. په دې باندې دا ټول د اچارو او روبو بوتلونه ځایږي چې هلته په بازار کې بیا ښه ښکلي ځای په ځای کړو. ما هم د همدغه لپاره راوړ، ځکه چې په ځمکه باندې د دې شیانو خرڅول ښه کار نه دی. هو دا دې ډېر ښه کار وکړ چې را دې وړ. که په ځمکه یې کېږدو د هېڅ چا به هم ورته پام نه شي. هو که نه، ته صبر چې دا دسمال هم پرې واچوم چې د خلکو پام ځان ته راواړوي. دغه ده خیر اوسې، ډېر ښه ښکاري. ته صبر چې دغه نور بوتلونه ول هلته په کارتن کې نه ځایږي. وی دا دې څه کړي شازې؟ ولې څه مې کړي چې ته خاندې؟ نور نه څه وکړې، ته وګوره چې بوتلونه دې څومره ګډ وډ په کارتن کې ایښي. که دې سم ځای په ځای کړي وای ټول ځایېدل. رښتیا وایي شازې، په دې کارتن کې دا ټول ځایېږي، خو تا ګډ وډ ایښي دي. دا کار موږ ته راپرېږده، یوازې ته امر وکړه، نور ته ترې خلاصه یې. ښاپیرۍ رښتیا وایي، دغه ده، ته د زما کارتن وګوره، دغسې پکې ایښودل کېږي چې ټول ځای شي. هو په خدای، تا خو ډېر ښه منظم ایښي. په دې کار کې نام خدا ته ډېره تکړه یې. خیر یوسې شازې، په دې کارونو کې موږ تکړه یو. د روب جوړول او اچارو جوړولو کې ستا جوړه نشته. خو ډېر رښتیا وایي، روب چې هر چا یو ځلې وړي بیا خامخا ورپسې راغلي او نور غواړي. دا ټول ستا د برکته دي. تاسې به یې زده کوئ، خو لږ وخت غواړي. روب جوړول به زده کړو، خو ستا په شان مشري نشو کولی. نن چې په کارخانه کې کومې ښځې بوختې دي دا ټول ستا له برکته دي شازې خورې. رښتیا وایي.
عقلې واقلې څه وایې پالوشې؟ ته یو ځل دلته راشه چې څه درته وایم. ښه وایه څه خبره ده چې دومره خوشحاله یې؟ څنګه خوشحاله ونه اوسم؟ کتابونه مې واخیستل. ښه دا خو په رښتیا هم د خوشحالۍ خبره ده. هو ما وی ودرېږه چې تا ته یې در وښیم. ته راوښیه چې نوي کتابونه یې درکړي او که زاړه؟ دغه دي. ته صبر چې زه یې در وښیم. وګوره داسې نوي دي چې څه درته ووایم. څومره ښه، دا په رښتیا هم ډېر نوي دي. ټول کتابونه یې درکړل؟ هو ټول کتابونه یې راکړل، خو معلم صاحب موږ ته وویلې چې تاسو باید خپل کتابونه ښه وساتئ او ښه یې پوښ کړئ چې بیا بل کال ته دا نورو شاګردانو ته ورکوو. دا خو یې ډېره ښه خبره کړې ده. کله چې ما کتابونه واخیستل نسیم کاکا ته وایم چې زما کتابونه پوښ کړي. نسیم کاکا خو د پټان جوړوي، څه د کتاب د پوښ ورکولو دکان خو نه لري چې ستا کتابونه پوښ کړي. ستا خبره سمه ده، خو زه هغه ته وایم چې د ولسوالۍ له بازاره زما کتابو لپاره پوښ راوړي چې بیا زه یې ورکړم. ښه نو دا خبره دې بیا سمه ده. رښتیا تا ته تر اوسه کتابونه نه دي درکړي؟ نه، زمونږ معلمه ناوخته راغله، بیا اوس هلته په اداره کې ناسته ده، لیست جوړوي. ویلې تاسو صبر وکړئ چې دا لیست جوړ شي، بیا ټول شاګردانو ته کتابونه ویشم. موږ ټول ورته په تمه یو. ښه مقصد چې نن یې درکړي، که نه بیا بله ورځ به څوک در سره راځي؟ زه انشاءالله چې راکوي. معلم صاحب ویل چې ټول کتابونه را رسېدلي، یوازې لیست جوړوم او بس. کابل ته تللي زموږ وړکي غریبۍ ته بیا نه راځي نه وړکي څوکۍ ته. او یو وار په کلي راشه بیا نه راځي نه وړکي څوکۍ ته. په پخواني کنډه ولاړه یم سپوږمۍ ته بیا نه راځي نه وړکي څوکۍ ته. الا دا د ماداره نن مر له کومه راختلی دی؟ څنګه دې په دې سړې هوا کې له زړه نه د خوشحالۍ تودې تودې لمبې پورته کېږي؟ معلومداره زړګی چې خوشحاله وي خامخا د خوشحالۍ ټوپونه وهي. خانو مطلب هرو مرو کومه خبره شته؟ الا ماداره نازواني مه کوه، ما ته ووایه چې څه خبره ده؟ څه ووایم نسیم اشنا، له ډېرې مودې وروسته مې په زړه کې هیلې ټوکېدلي. کم ده چې وزر وکړم او لکه باز جګ والوزم. او د شکیبا په کور کې نه ماداره لکه چې لکوس کلي د ښې خبرې اورېدلې دي چې داسې د خوله چینګه پاتې ده. بس اوس په خبره پوه شوې. پوهېږې د شکیبا په چلن کې ډېر ښه بدلون راغلی. اوس نو شکیبا هغه پخوانۍ نجلۍ نه ده، ما سره خبرې کې خبرې. سترګې دې روښانه حاله دا ده. یاره مې په خدای باور وکړه چې لږه خپل ورونو راته زیاتې کم نه وایم، بس همدا چې خوشحاله اوسېږي ما ته هر څه دي. پوهېږم نسیمه، وایم خدای دې تام خپل مراته ورسوي. امین ثم امین. ظالمه ته د کلي بند راتې غوږ په دې خو شین لیکل شوی. خخا دا شینم یعنې شکیبا اوس نو نوم په جیب کې ګرځي. څه وکړم بس هر کله مې چې زړه شکیبا پسې ناکراره شي بس دې کلي بند ته ګورم، سم د لاسه د شکیبا څېره مې سترګو ته درېږي. بس هله دا ده باداره، وایم خدای دې د انتظار شېبې لنډې کړه او شکیبا سره دې بخت لاړ شه باداره. وایم ارم مرو خدمت چې وي په نوکر دې غږ وکړه، په منډه درته را رسېږم. څومره دوړې لري، خدای دې دهقان ته نیک وښي. له خاورو سره یې لوبیا په بوجۍ کې اچولې. ورګله دا څه دوړې باده یې؟
سلام علیکم. اوهو خان صاحب سرور خانه صاحب مهربانه علیکم ستړی مشه په خیر راغلی ولې د دکان دروازې کې ولاړې راشه دې خو دغه بار سر په چوکۍ کې کېنه. خیر یوسې وخت نه لرم زم کار لرم. کار به دې بیا بل وخت خلاص کې صاحب مهربانه راځه چې د ملنګۍ یو پیاله تریخ چای درته واچوم هم به ګرم شي او هم به دې د پخو ستړیا ووځي. وروره چای چکلو ته نه یم راغلی له چای نه بل ضروري کار در سره لرم. صاحب مهربانه د څه شي کار ته امر وکړه زه به په سر درته منډې ووهم. منډې مه وهه کومې پیسې چې ناظر په پور درکړې هغو پیسو پسې راغلم چې بیرته یې راکړې. څه پیسې؟ هو ولې دې په ویښتانو کې ګوتې وهې اوس لکه چې د خلکو له جیبونو پیسې باسې که څه بله؟ نه نه خان صاحب دا څه خیل ټوکې کوې هغه پیسې مې نغد چغد په داخل کې جلا اچولي صاحب مهربانه یوه به در وشمېرم خو ګوره اول به یوه پیاله چای له وچې میوې سره خورې بیا یې درکومه. یاره ستا له وچې میوې او چایو مې توبه ده که پیسې داخل کې دي نو ولې دې ناظر ته نه وې ورکړې چې زه د ان تر دې ځای سرګردان او لالهانده کړم. خان صاحب خبره داسې ده چې هماغه وخت هم پیسې را سره تیارې ایښې وې خو صاحب مهربانه ناظر ته مې دې لپاره ورنه کړې چې هغه ساده باده بني ادم دی داسې ده چې په لاره کې څوک جیب وشکوي او پیسې ترې واخلي نو د دې په خاطر مې ورنه کړې.